قیامت په ورځ ډېره خطرناکه ورځ. روایت کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الشمس تدنو یوم القیامة حتی یبلغ العبد. لمر دا د قیامت په ورځ رانږدې شي ان تر دې چې دا خولۍ خپلو غوږو ته راورسي. دومره به سخت حالات. نصف الاذن کذلک استغاث بآدم الله. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام د صحابو سره ناست دی. په دې وخت کې دا د پسه یو بازو یو ورون یو چا راوړي. نبي علیه الصلاة والسلام پړی او بیا دا روایت د ټولو انبیاو سردار د قیامت په ورځ به زه کله چې لمر پر یوه نیزه د انسان خولې وځ د قیامت څومره هولناکه ورځ کله چې الله تبارک وتعالی شپېلې او انسانان راپورته سي. الله اکبر الله اکبر. الله دې حفاظت کړي. کوم کسان چې زانیان یې زنا یې کړي د هغه د بدبویي څخه به ټول محشرګاه ته عذاب وي. العیاذ بالله. کوم کسان چې نیک صالحان وه هغه به د خپل د مخ د نور په یوازې په لاره کې روان چیغې به وي نارې به وي. مور به د زوی بېزاره پلار به د زوی بېزاره مور به د لورې بېزاره کور والا بیبي میرمن به د خپل خاوند نه بېزاره. خطرناکه ورځ. په دا وخت کې به ډېر وخت تېر شي. یوه ورځ یې 70 کاله. بیا به په دا وخت کې د انسانان ډېر سخت په تکلیف شي. چیغې به وي بدبویي به وي د هغه ګناهګارو د بدنو څخه به نوونه بهیږي. څوک به څنګه وي څوک به څنګه وي په کوم حالت کې به ولاړ. بیا به دا خلک راسي حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته به وایي ته خو زموږ د بشر پلار وي تا ته خو الله تبارک وتعالی دومره قدر کړی و چې فرشتې تا ته په سجده کړې ته دومره قدرمن ورسه یو وارې خدای جل جلاله غواړ وکړي چې دا حساب ژر شروع کړي. آدم علیه الصلاة والسلام وایي زه د دې دپاره ما څه یو خطرناکه ګناه شوې ده. الله دومره غضب لري دومره په غضب باندې دی چې تر اوسه پورې د الله دومره قهر غضب موږ نه دی لیدلی. زه نسم ورتللی ځینې الله ما ورسې ابراهیم خلیل الله ته نوح ته ورسې نوح علیه الصلاة والسلام بیا به دی نوح علیه الصلاة والسلام سي زارۍ به کړي ای د نبي الله ای د خدای نبي ورسه الله تبارک وتعالی ته یو شفاعت وکړه. دا شفاعت د دې نه دی چې موږ جنت ته داخل کړه. دا شفاعت د دې چې خالي حساب شروع کړه که جهنم ته ځو که جنت ته. بیا به هغه وایي نه زما د داسې یو کار سوی دی الله تبارک وتعالی ډېر په قهر دی زه نسم کولی. ورسه ابراهیم خلیل الله ته ورسه ابراهیم خلیل الله تبارک هغه د الله دوست دی خلیل الله دوست دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته به راسي ای د خدای نبي ای زموږ نبي د خدای لپاره الله تبارک وتعالی ته ورپېښ شي چې دا حساب ژر شروع کړي. دا څه حال. الله اکبر. خطرناکه ورځ ده. هغه به وایي زه نسم کولی. ورسه موسی کلیم الله ته ورسه دا د الله تبارک وتعالی سره په دنیا کې مراز کړی دي خبرې کړې دي. ورسه موسی کلیم الله ته چې راسي هغه وایي نه نه زه نسم کولی. ورسه عیسی علیه الصلاة والسلام ته ورسه عیسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي نه نه زه نسم کولی. ورسه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان در دې نبي سم الله دې ما زما مور و پلار اولاد ټوله نړۍ دې الله در د قربان. څومره مهربانه دی ملونه. ای بدبخته تا د چا په شکل ځان جوړ کړې تا د خپل نبي سنت را ژوندی کړله ته د خپل نبي په سنتو شرمېدلې که نه. هغه نبي به ځې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به وایي و زه د دې دپاره یم زه د دې دپاره یم زه به د الله تبارک وتعالی عرش ته هلته به اجازه اخلي. کله چې اجازه ورته میلاو سي نبي علیه الصلاة والسلام به سر په سجده کړي. الله تبارک وتعالی وایي یا حبیبي ای زما دوسته ارفع راسکه سر دې راپورته که څه غواړې سل تعطه واشفع تشفع قل یسمع لک ووایه زه به واورم چې شي وایه ووایه چې شي غواړې زه به درکم. د الله رسول څه وایي په دا وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام به سر راپورته کړي امتي امتي نارې به شروع شي ای الله زما امت زما امت ای الله زما امت زما امت. الله وایي ای زما محبوبه ای زما پیاره ای زما محبوبه ورسه ستا په امت کې که په دنیا کې د چا سره د یوې وربوش قدر ایمان و بویه زه جنت ته ما بخښلي. بیا به نبي علیه الصلاة والسلام لاس بیا به د هغې خوا بیا راسي بیا به ستا په سجده کښي بیا به داسې حمد ادا کړي چې الله تبارک وتعالی حمد در اوسه چا نه یې ادا کړی داسې حمد به ادا کړي. بیا به الله تبارک وتعالی وایي یا حبیبي ارفع راسکه سر راپورته که سل تعطه ووایه پورته که سل چې شي غواړې. د الله رسول وایي امتي امتي زما امت زما امت زما امت زما امت. د الله تبارک وتعالی بیا وایي ورسه زه ستا په امت کې که د چا سره د یوه اجدن د اندازه مطابق ایمان و بویه زه جنت ته کشي. بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ شي درېیم ځل به بیا راشي
بیا به وای امتی 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 بیا به د الله رسول الله تبارک وتعالى ورته ای زما محبوبه سر پورته کړه چې غواړې هر شي چې غواړې زه به درکړم دی به بیا وای امتی امتی زما امت زما امت زما امت بیا به الله څه وای وارسه که د اجدن د نیوۍ مطابق ایمان د چا سره هغه هم جنت ته بوځي الله اکبر ای بدبخته امته ای بېوفا امته ای بېوفا امته کوم جواب د خدای ته ورکوږئ ای ځوانانو کوم جواب الله ته ورکوئ ته د خدای نه شرمېږئ تاسو داسې نبي لرئ تاسو داسې رسول لرئ چې هغه بار بار الله ته سر په سجده ایږدي هغه نارې وایي هغه ورته الله ورته وایي ارفع راسکه دی د امتي امتي نارې وایي دومره بدبخت دی دومره د خدای نه لري دومره د الله څخه لري څو در څو به دا بدبختي کوي څو در څو به دا بدبختي کوي بیا به الله رسول صلی الله علیه وسلم راسي بیا به سر په سجده کښېږدي بیا به د امتي امتي نارې وایي بیا به الله ورته وایي زما محبوبه څه غواړې بیا به اخر کې الله تبارک وتعالی ورته وایي فبعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل عصبت قسم وي زما دې په خپله کبریایي قسم وي هغه کس چې په دنیا کې یو وارې کلمه ویلي زما هغه جنت ته داخلوم ای بدبخته ای بدبخته خپل نبي سره دې کومه مینه کړې ستا نبي دومره ښه ماخذ دی بیا به الله تبارک وتعالی شفاعت عظما ده ته ورکړي بیا به په حوض کوثر باندې ولاړ پر دغه نهر باندې به ولاړ بیا به د امت انتظار کوي هر یوه ته به داسې یو ګیلاس اوبه ورکوي داسې جام به ورکوي چې هېڅکله به بیا د امت تنده پیدا نه کړي داسې جام بیا به ته هم وپېښېږې ای ځوانه ته به هم وپېښېږې بیا به ته کوم سترګو نبي ته ولاړې چې زما شفاعت وکړه د خدای دپاره امته د خپل نبي په نقش قدم روان سي د روژې مبارکه میاشت ده الله ته توبه وباسي خدای ته نږدې سي الله تبارک وتعالی ته توبه وباسي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا د نبي علیه الصلاه والسلام سره دا وعده شوې ده تا به الله محمود او محمود مقام ته اصلي چې هغه دغه شفاعت عظما دي کنه هغه شفاعت عظما دي اول د وارې شفاعت به بیا به الله تبارک وتعالی ته وایي یا الله اوس نه د خلکو سه حساب شروع کړي انسانانو سره د الله تبارک وتعالی ورته وایي چا سې شروع کړم څوک دی ټول به ځان شاته الله رسول صلی الله علیه وسلم به ابوبکر صدیق د لاس ونیسي د داسې شروع کړي الله تبارک وتعالی چې کله ابوبکر صدیق ته وګوري غصه یې ټنډس قهر یې سوړ شي وایي د دغه د وجې څخه ما په دنیا کې دته د جنت فیصله کړې ما د مغفرت فیصله کړې زما دی بخښنه بیا به د حساب کتاب سلسله شي د خدای لپاره امت د روژې میاشت الله ته نږدې سي د خپل ګناهونو معافي وغواړي بس که د څومره د څو وخته برابر شیطان په نقش قدم روان تر څه وخته برابر روان اخري یو حد لري که نه د خدای دپاره الله تبارک وتعالی سره وعده وکړه خپل شکل صورت د نبي په شر طریقه جوړ کړه څو ورځې ژوند به یې سبا به نه یې نیمه ورځ به نه یې څو وخت معلوم دی الله سره وعده وکړه د زړه له کومې وعده وکړه د زړه له کومې وعده وکړه الله تبارک وتعالی به تا ته توفیق درکوي